دا راته ووایي جي دې باندې هم خبرې کوو خو د ټولو نه مخکې عام خبره دا ده چې زمونږ د ملک 3 ځله وزیر اعظم نواز شریف صاحب هغوی زمونږ ملک ته جنګ وګټه ما اورېدلي وي دا ټول ډیزاین هغوی کړی و نو تاسو څه وایئ سر اسې تاسو صحافیان تاسو وایئ چې دا به ډیزاین کړي تاسو منئ موږ خو یې نه منو بالکل دا چې وایي خبرې دي او زما خیال دا چې هغه ډیزاین کولی شي په انډیا کې هغه ډیزاین کولی شي په انډیا کې روزګار هغه ته پته څنګه تاسو ټول د پته چې هغه بزنس هلته په روزګار دی دغه ډیزاین کولی شي خو جنګ نشي ډیزاین کولی دا راته ووایي د خان صاحب ازادي به څنګه کېږي جي د خان صاحب ازادي هم دا یو بلډینګ دی چې موږ د دې نه امید ساتو خو په افسوس سره دا خبره وایم چې لاول موږ پکار دی چې دوی د ازادۍ خبرو وکړو ځکه دا بلډینګ خو موږ وایو چې د انصاف ځای د خو دویم داسې لږې چې دویم بند دي لاول د دوی لپاره د ازادۍ خبرو وکړو چې دوی ازاد کړو چې دوی ازادې فیصلې وکړي نو که پرس که دا نه وي نو زما خیال دا چې یاره دوی خان صاحب رها کړي ویل غواړم سر زه خو د یو غریبې کورنۍ نه یم خو چې زما په کور کې بجلي لاړه شي لیونی کېږم خو پیر مصور راته نه ده پته چې ستاسو په کور کې بجلي لاړه شي نو 2-3 غنټې تېرولی شئ بغیر بجلۍ نه او که تاسو زه دواړه نشو تېرولی نو د شی خاندان شهزاده عمران خان څنګه دا 2 کاله تېر کړه جي داسې ده چې عمران خان دا دومره سخت او دا دومره ګرمي تېروي نه د ځان لپاره نه تېروي یا د دې قوم او د دې خاورې لپاره تېروي خو نن په افسوس سره دا خبره کوو چې کله احتجاج یا د ملک خبر راشي نو پی ټی آی خو کوي خو نور خلک نه روزي ولې نه روزي دا ملک یوازې د پی ټی آی دی دا خو د ټولو دی پکار دی چې په دې کې په دې محنت او په دې سټرګل کې دا خلک زموږ سره شي سر کمزوري خو بیا ستاسو ده چې تاسو خلک نشئ راوباسلی ولې چې تاسو خو اسامبلۍ ته ورسېدئ داسې ده کمزوري زموږ بالکل نه ده مونږ په هر ډګر باندې په ریکارډ باندې دا کتلی شي چې الحمدلله د تحصیل درګیزو خبره به وکړم چې هر طرف احتجاج راغلی دی خو هغه احتجاج دی خو هغه درنه ده خو ایون دا چې نن زمونږ د ټولو نه زیات ورکران زما د تلقین نیولي شوي دا وجه دا چې مونږ د ټولو نه زیات خلک زمون 42 کسان چې کم دي دا په 26 مئی کې گرفتار شوي او هغه رهایی چې کم دا اوس شوله دا غي زنده مثال دی چې د هر کې تاسو ګورئ 215 کسان وي زما 42 سي ځکه چې مونږ ډېر خلک رښتیا خاطر ته وای د جنید اکبر صاحب چې زمونږ ډېر ملګری هم دي او علاقم زما تاسو یو ده دا تاسو غواړم چې د رمضان په میاشت کې به هغه ویل چې د روزو نه پس بعد اپ کې پی بندو او د خان صاحب ازادي به ممکنه کو نو دا ته وای چې زمانه یره د کم رمضان یاد کړو دا یو قرار روان دا څه دا هغه خو ام ان اس ویلي دی هغه جواب هغه خبر کی خو زما خیال دی چې د مشرانو او کمباین فیصله به یو چې کله فیصله وشي نو هغه باندې ټول لبیک وایو او فردر دا کوم چې تاسو وایي نو دا خو زما خیال دی چې هر یو ورکر او هر یو مشر دا غواړي چې نظر مونږه داسې اقدام وچت کو چې خان رهایی به ممکن شي دا مونږ اکثر اورو عمران خان صاحب هم دا وایي چې کم خلک دوانه سایډ ته جنگ کوي نو هغوی بلیدل پکار دي بالکل د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان په قیادت کې غدار سره د سره نشي چلی دی چې کوم یو غدار دی هغه په کلیت دی او کلیت دی او وخت پس دی او الله په خپل تر وایي ځکه چې د عمران خان ایماندار دی او ایماندار سره ولاغه زبردست سر هغه خبره